حکمتیار ته نږدې سرچینې وایي طالبانو له ماښام راهیسې د حکمتیار کور محاصره کړی دی. سلام ستړي مه شئ. حکمتیار ته نږدې سرچینو ویلي دي چې پرون ماښام مهال په کابل کې د جهادي مشر او د اسلامي ګوند رهبر ګلبدین حکمتیار کور د اسلامي امارات لخوا محاصره شوی دی. دغه سرچینې زیاته کړې چې دا مهال د محاصرې د علت په اړه د اسلامي امارات لخوا څه نه دي ویل شوي، خو د اسلامي امارت یو شمېر وسلوالو د نوموړي له کوره اګر چاپېر راټول شوي دي. سرچینه وایي چې طالبان چاته د نوموړي کور ته ننوتلو او راوتلو اجازه نه ورکوي. تر اوسه پورې اسلامي امارت هم په رسمي ډول د نوموړي د کور د محاصرې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار په یوې آنلاین غونډه کې د اسلامي امارت د نظام پر ډول د نجونو پر ښوونځیو او د واک پر انحصار نیوکې کړې وې. تر اوسه پورې ښاغلي حکمتیار هم په رسمي ډول یاده محاصره نه ده تایید کړې. بلخوا د افغانستان بانک وایي تېر کال 15.2 میلیونه زړې افغانۍ سوځول شوي دي. د افغانستان بانک وایي په 1402 کال کې د ټول هیواد په کچه شاوخوا 15.2 میلیونه زړې افغانۍ راټولې او سوځولې دي. د افغانستان بانک د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي تېر کال یې د نویو افغانیو د ویش او د پولي راکړې ورکړې د اسانتیا لپاره د پام وړ کار کړی دی. په دغه خبرپاڼه کې له هیوادوالو غوښتنه شوې چې د نویو افغانیو سمه ساتنه وکړي څو د ژر زړېدو مخنیوی وشي. تاسو په اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه سره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ.